السلام علیکم ملګرو، امید ده چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ تاسو ته. ملګرو، نن به موږ خبرې کوو د اپلیکیشن په باره کې، یعنې چې څنګه پې تاسو خپل هغه د موبایل بیټري ځان سره یعنې چارج پې سنبال ساتلی شئ. یعنې ستاسو داسې ډېر اپس وي چې تاسو کولاو داسې پاتې شي سړي نه، خو بیا هم هغه بیټري ټایمینګ هغه د ځان سره خرابوي او بیټري ټایمینګ کمیږي. نو په دغه باره کې به نن موږ خبرې کوو. تاسو که زموږ په چینل نوي یاست، زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ووهئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته ملاویږي. زموږ ویډیو ورسره هم لایک کړئ. نو زه د دغه اپلیکیشن په باره کې چې څنګه تاسو دغه ډاونلوډ کولی شئ، یعنې اول به لاړ شئ پلی سټور ته. تاسو په پلی سټور کې ولیکئ بیټري BATTER بیټري ریفر، دا به پسې ووایي. نو په دې اولي سر باندې ریفر والا راځي، بیټري ریفر. نو ما چونکې د مخکې نه انسټال کړې ده، تاسو ته هم دا شان ایفون شي، تاسو به هم انسټال کړئ. زه به یې اوپن کړم، تاسو ته ښایم چې دا څنګه کېږي. نو اولې دغه یې هم دا د ټاپ ټو انټر په دې انټر باندې به تاسو کلیک واخلئ، دا به وکړئ. نو چې د باندې ایډ راځي نو دا به ترې موږ کلوز کړو. تاسو به بس داسې انټرفیس په ته کلاش، تاسو به ډایرکټ په دې کوز سر کې سټارټ لیکلی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې ستاسو بیټري څنګه استعمالیږي څنګه نه کېږي. تاسو ته هغه باره هم ښیي، دا زیړ کلر کې سور کلر کې. دا تاسو وکړئ، یعنې تاسو اوس ګورئ لو چارج 8%، یعنې 8 کې 120 کې 8 دا ښیي 2% دی. ان ایکټیو چې کوم دغه دی نو 5 د زما څومره خیال دی په 1% دی، پکې هیلث چې دی 120 کې 107 دی، یعنې 97% دی. نو تاسو په دې ښی سایډ باندې اپیکس پرابلمز چې کوم دي دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو دا به پې ستاسو هغه هر څه کوم چې کوم دغه چې دی هغه به ستاسو هغه ختم به کړي، کوم کولاو اپلیکیشن چې دی هغه به ستاسو نه ختم کړي. نو ستاسو هغه بیټري به بیا هم داسې لکه دغه کېږي، بیا به داسې نور دغه دپاره نه استعمالېږي. نو اوس یې موږ بېرته هم ګورو چې څه وایي، چې بیا هم هغه شانې ښیي که نه. اوس تاسو وینئ ټول هغه شین کلر موږ ته ښیي، هغه زیړ او اورنج کلر او کوم هغه سور کلر چې پکې و هغه پکې نه دی راته ښیي. نو د دې په دغه باندې هم تاسو کم سے کم په هفته کې په هره ورځ که نه په هفته کې کوئ چې خامخا ستاسو هغه د بیټرۍ هغه فالتو چارج چې نه کولی کېږي چې هغه نه تاسو محفوظولی شئ. ستاسو موبایل به هم بیا نه ګرمېږي سره فالتو چارج دي د موبایل نه. اکثر موبایل هم ډېر ګرمېږي. بیا چې د انفارمیشن ته سایډ ته تاسو راوړئ، په دې کې هغه 4004 ولټ هغه ولټیج هم درته ښیي د بیټرۍ. هیلث چې کوم دی، صحت د بیټرۍ کوم دغه چې ښیي هغه هم درته ګوډ ښیي. ټمپریچر هم درته ښیي 37 ډګري ده او 79% پکې چارج ښیي. زما حساب کې 79% دی. فلګ کوم چارج چې ورته لګېدلی هغه خو نام دی ټکنالوژي پکې وایي. سټیټس چې کوم دی ډسچارجینګ دی. نو په دې کې هم دغه شان هر څه تاسو ته ښیي. امید دی نننۍ ویډیو هم د دغه قبره وه، بیا به هم په یو نوي ویډیو کې میلاویږو. د هغې پورې ما ته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.